السلام علیکم ورحمت الله. ملګرو هیله ده چې روغ جوړ به یاست، د صحت جامې به مو په تن وي. ملګرو راځم د پیکسلاب شپږمه ویډیو درته کوم. په دغه ویډیو کې به درته د پیکسلاب پاتې برخه تشریح کوم. نو راځم د پیکسلاب اپلیکیشن اوپن کوم. کله مې چې اپلیکیشن اوپن کړو دلته زه یو ټیکس لیکم، میبوک دا مې چې ولیکو دلته غواړم یو سټایل ورکم. سټایل مې چې ورکوم ملګرو راځم زموږ نن سټایل وایو. په دې برخه کې دا د فنډ برخه خو تیر درس کې ویلې، راځم دا ځل په سټایل خبرې کوو. دا بي شکل چې ښکاري ملګرو په د باندې کلیک وکړئ. کله چې به د کلیک وکړئ دلته پاس څلور آپشن درکوي تاسو ته ښکاري ملګرو شکلونه چې بولډ، ایټالیک، د انډرلاین دی او بل هم داسې چې بیرته غواړئ هغه انډرلاین ورک کړئ یا لرې کړئ ترې. نو راځم په بي باندې کلیک کوم. تاسو وګورئ ملګرو لیکنې ته لږ سپیډوالی یا ډبلوالی ورکړو، بیرته ښکاري ملګرو تاسو ته. همدارنګه که غواړم چې لرې کړم په دې ځای کلیک کوم، بیرته به لرې شي. بل چې د ایټالیک دی ملګرو داسې لږ هغه لیکنه به زموږ راکاږه کړي، تاسو ښکاري په شکل کې لیکنه یې کاږه کړه. که غواړو چې د همدې لیکنې تر لاندې د یو خط یا یو انډرلاین راشي نو په دې انډرلاین شکل باندې کلیک کوو ملګرو، هلته خط یا انډرلاین راغی. که غواړو چې همدا انډرلاین دی بیرته ورک شي نو له دې ځای بیرته هم کولی شو چې لرې کړو. نو دا اوکې کوو ملګرو. دا هم د دومره خاص څه پکې نشته. راځم بل چې دی ملګرو په دې سټایل څنګ کې کرف دی. کرف معنا یعنې د لیکنې ته یو څه اندازه کوږوالی ورکول. هلته په شکل کې هم تاسو ته ښکاري ملګرو چې هغه لیکنه سې د ګول شکل یې اخیستی. نو غواړم په همدې ځای زه هم کلیک وکړم خپله دا لیکنې ته چې څنګه کوږوالی ورکړم. مثلا په دې ډول ګول لیکنه دې وي یا داسې دې وي ملګرو. تاسې به وایئ چې دا د ده ګټه نو څه ده، په کوم ځای کې له ده نه استفاده کړي. نو راځم دې ځای کې یو شکل ورته انتخابوم. دا ملګرو د ده استعمال درته اوس ښیم چې څنګه استعمالېږي. تاسې به ډېرې داسې لوګوګانې لیدلې وي چې د هغه دا لیکنه به د دې دایرې په سر داسې راغلي وي ملګرو، تاسو ښکاري داسې به راغلي وي. دا خو اوس لیکنه ډېره غټه ده، دا بیا کار غواړي انشاءالله په ده به ډېری کار کوو تر څو تاسو پرې یا به د دایرې په دننه کې د لوګو دننه کې دا لیکنه وي او یا به یې بار وي. نو دا په لوګو کې ډېر استفاده کېږي د لوګو دغه سټایل د لیک بڼې. که غواړئ داسې وکړئ ملګرو چې څنګه تاسو ته ښکاري په هماغه اندازه به خپله لیکنه کږولی شئ. نو راځم له دې ځای بیک کېږم بیرته. دا ډیلیټ کوم بیرته دا شکل. بل چې دی ملګرو ښکاري تاسو ته بیکګراونډ. تاسې به داسې په ډیزاین کې څه لیکنې هم لیدلې وي چې د هغه لیکنې تر شا یو بیکګراونډ موجود وي. نو راځم په بیکګراونډ باندې کلیک کوم تر څو زما د لیکنې تر شا هم یو بیکګراونډ راشي. ښکاري ملګرو هلته تور بیکګراونډ راغی. که غواړم چې بل رنګ دې راشي بل رنګ به ورته راشي. ښکاري ملګرو هغه ټیکس ته یو ښکلا ورکوي. دا هم یو سټایل په شکل حساب کې چې مختلف ډیزاینونه دلته هم رنګونه هم شته چې زموږ هغه لیکنې ته ورکول کېږي. له دې ځای کولی شئ چې لږ اضافه کړئ ملګرو. ښکاري تاسو ته دا هم ښي سایډ ته هم چپ طرف ته د یو څه اندازه اضافه شلو. او له دې ځای کولی شئ پورته خواته، له دې ځای کولی شئ چې ښکته خواته، له دې ځای کولی شئ چې لږ داسې ګول کړئ ملګرو. ښکاري تاسو ته دا څنډې وګورئ ملګرو چې په کومه بڼه تاسو ته ښکارېږي هماغه اندازه بس ورته سټایل ورکړئ، بیکګراونډ ورکړئ ورته. دا اوکې کړئ ملګرو. دې بیکګراونډ پسې بله برخه ملګرو چې دا د الاین ده، یعنې څنګه کولی شو چې خپله لیکنه په یو منظم ډول ترتیب کړو. راځم دلته زه یو څه لیکم، ما سره لیکنه شته تیاره. تاسو وګورئ ملګرو دا لیکنه چې ده یو طرف ته ده. که غواړم همدغه لیکنه د منظمه ترتیب شي راځم په الاین باندې کلیک کوم. تاسو وګورئ ملګرو
که په دې ځای کلیک وکړم زما لیکنه به په دې بڼه راشي، که په دې درېیمې کلیک وکړم زما لیکنه به په دې بڼه وي، که په دې باندې په لومړي کلیک وکړم لیکنه به په دې ډول وي. نو دا د الاین آپشن دی چې دغه برخې پکې شاملې دي. بل په ملګرو لین سپیسینګ دی، یعنې د کرښو ترمنځ فاصله، یعنې یو اندازه فاصله دی د هرې کرښې ترمنځ موجوده وي. نو په لین سپیسینګ باندې کلیک کوو ملګرو، تاسو ګورئ دلته ما 3 لینونه اخیستي دي، د هر لین ترمنځ به فاصله راځي ملګرو. ښکاري تاسو ته چې په کومه اندازه غواړئ فاصله ورکړئ، کولی شئ چې فاصله ورته په هماغه اندازه یا سپیس ورته ورکړئ. نو دا وه د پکسلاب شپږمه ویډیو. هیله ده چې خوښه شوي ملګرو. د نور ویډیوګانو لپاره زموږ چینل حتما سبسکرایب کړئ تر څو زموږ هره نوې ویډیو تر هر چا لومړی تاسو ته در ورسیږي.